راغی او د اوقاتو کې هم الله بعض اوقات لا خیر او برکت زیات ورکړي دي په نسبت د نورو. د جمعې ورځ دا د نورو ورځو نه افضله ده. جمعې ورځ او جمعې شپه لیلة القدر په قرآن شریف کې راغلی ده چې لیلة القدر خیر من الف شهر، دا د زرو میاشتو د عبادت نه افضله ده یو لیلة القدر چې دا په رمضان کې ده او په کال کې یوه شپه ده لیلة القدر. خو بعضې بزرګان وایي لیلة القدر د په خپل ځای اهمیت لري، خو د جمعې شپه او د جمعې ورځ د لیلة القدر نه هم په درجه کې اوچته ده. ولې لیلة القدر ښکته شوله او د جمعې شپه او د جمعې ورځ افضل شوله؟ د الله په تمام مخلوق کې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د الله د تمام مخلوق نه ډیر خوښ دی او د الله د محبوب د پیدایش سلسله د شب جمعې نه شوې. نو چې الله پاک خپل ښکلی محبوب بنده محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د پیدا کولو اراده کړې ده، نو هغه د جمعې شپه ده. نو د جمعې شپه او د جمعې ورځ دا د لیلة القدر نه افضله ده. جمعه دا د مسلمانانو د پاره د اختر ورځ ده، خو موږ عام طور باندې په کال کې دوه اختره دی له ډېر اهمیت ورکوو، ځکه چې دا کال پس راځي او جمعه خو شپږ ورځې پس را روانې شپږ ورځې پس. نو د زر زر راتلو د وجې نه زموږ ذهن کې دا معلومیږي نه، خو بس زیارت او جمعه خالی راته یو شانتې ښکاري، خو د الله په نظر کې دا هره هفته کې اختر دی د مسلمانانو. دا د اختر ورځ ده، د جمعې ورځ د اختر ده. د دې وجې نه یوازې د جمعې په ورځ روژه نیول مکروه دي. دا د مسلمانانو د اختر ورځ ده او د اختر په ورځ روژه مناسب نه ده. کله چې عادت وي نو دې سره یو ورځ مخکې یا یو ورځ وروسته به یو ځای کې نو روژه به نیسئ، زیارت او جمعه یا جمعه او خالي. د رمضان میاشت دا په دې ټول کال کې بهتره میاشت ده. د الله پاک مهرباني ده که حکم یې کړی وي چې ټول عمر به روژې نیسئ، ټول عمر یا کم از کم کال مسلسل روژې به نیسئ. د چا پکې اختیار و؟ هیچ چا م اختیار نو. او که چا نیولی و ناغه به حکم منلی و ثواب به شوی او کله چا تبه برابر نوه طاقت نو نی نیوله شیطان دیر سنو گناهگار بو. الله بندیان د گناه نه بچ کوي. دا حکم یې ونه که چې ټول عمر روژې ونیسه، بلکې په کال کې یو میاشت مقرر کړه د رمضان، او چې رمضان یوه میاشت ونیسئ نو چا چې یوه نیوکې وکړه داسې ده لکه چې لس نیکۍ وکړې، چې یو رمضان روژې ونیوه لکه چې لس میاشتې روژې ونیولې. او بیا د ورکوټي اختر میاشت کې شپږ روژې دي ونیولې. دا شپږ داسې دي چې په لسو کې ضرب ورکړي لکه شپېته روژې لکه دوه میاشتې. نو د یو د رمضان د میاشتې نه الله لس میاشتې جوړې کړې او د دې شپږو نه یې د دوه میاشتې جوړې کړې، نو 12 میاشتې د کال داسې دي لکه چې ټول عمر دی روژې ونیولې. عمل لږ کې ثواب په الله ډېر درکوي. نو د رمضان میاشت دا برکتي ده. دغسې د رمضان نه دا مخکینی میاشت دې ته شعبان وایي. نو د شعبان دا میاشت دا تیاری دی د رمضان دپاره، او په دې شعبان کې دا 15 تاریخ 15 شعبان په دې کې د راتلونکي کال دپاره د لوح محفوظ نه بجټ پیش کیږي. لوح محفوظ کې د هر چا نصیبه
لیکل شوې ده. نو د هغې نه د راتلونکي کال دپاره یو نقل فرشتو ته حواله کړي شي. راتلونکي کال کې به فلانې فلانې پیدا کیږي، د فلانی فلانی به پکې واده کیږي، کویدن به پکې کیږي، راتلونکي کال به فلانې فلانې حج لځي، فلانی به وفات کیږي، فلانی ته به غم پیښیږي، فلانی ته خوشحالي. نو د هر چا د راتلونکي کال حساب کتاب فرشتو ته حواله کیږي. په دې شپې دپاره پیغمبر علیه السلام امت ته حکم کړی دی چې په دې شپه کې عبادت وکړه، نفل منځ پکې وکړه، تلاوت پکې وکړه، ذکر فکر پکې وکړه، الله پکې یاد کړه. په دې شپه کې دغه عبادات شو. او په دې ورځ باندې روژه ونیسه، 15 شعبان په دې باندې روژه ونیسه، او د خپلو مردگانو د ثواب دپاره که الله وس درکړي نو څه وکړه، که تلاوت کې ثواب یې بخې دام ښه ده، که څه ذکر فکر کې او ثواب خپلو مردگانو ته بخې دام ټیک شوله، که نفل منځ کې نو هم، که خیر خیرات کې هم، که نقد چاله سور کې هم، دا ټول د سنت طریقې مطابق دي. البته د ځانه تخصیص بنه کې چې خامخا کیر به پخوما، روجې به پخوما، الوا به پخوما، دا تخصیص پکې نشته. او الله وس درکړی چې څه کې هغه وکړه. نور رسمونه رواجونه دا پکې مه کوه. لیلة القدر کې هم فرشتې راځي، د شپې فرشتې راځي، او دا شعبان 15 دې کې هم فرشتې راځي. خدای ملک خو هندوان ډیر تیر شو، ډیره زمانه د هندوانو حکومت هم تیر شو. نو دا هندوان د دې مسلمانانو سره جوړ خو نو، نو دوی به په دې شپه باندې دا چورچورې الوزولې، دا اور بصیري لمبې به کېدې او داسې په بره به روانو. بس پورې د عام مسلمانانو کور خو اوس جوړ کم شو، وړو به هم دا چورچورې الوزولې. دې چورچورې کې څه چلو، دې کې د اور لمبې وي. نو دا به هندوانو دې دپاره کول چې د مسلمانانو د خوش قسمتۍ دپاره فرشتې راځي، نو د اور لمبه پې وروډمه. نو ستا د اور لمبه په فرشته لګي نه، خو ځان به پې خراب کې. ابراهیم علیه السلام دپاره نمرود او نمرودیانو خشاک را جمع کړو، اور یې ورته بل کړی او په دغه اور کې ابراهیم علیه السلام سوځو. خو دغه اور کې الله ابراهیم علیه السلام بچ کړی دی، چې الله یې بچ کوي نو څوک یې سوځولی نشي. و دا کربوړې خو پیژنې که نه، کربوړې د ورته پوکې و چې دا اور لږ نور هم تیز شي. نو د کربوړي په پوکي به څه اور تیز شي، خو خپل ځان یې خراب کو. نو حدیث مبارک کې راغلی دی چې کربوړې چا ولید نو مړی کې، که چا په ړومبي ګزار مړ که نو دونه ثواب دی، او که چا په دومره په دویم ګزار مړ که نو دونه ثواب، او که چا په دریم ګزار مړ که نو دونه ثواب. نو د مسلمان ګزار ته ځان جوړ کړی دی، پوکي یې والی دی. چېرته 4000 کاله مخکې یو کربوړي پوکي والی دی، خو ټول نسل یې ازاري شو. د کربوړي په پوکي باندې اور تیز نشو، هغه تیز اور خو هم الله ګل و ګلزار کې ورته. نو د چا په چرچرو باندې فرشتو ته اس تکلیف رسینا، خو لکه د کربوړي به ځان بدبخته کی. دا اسراف هم دی، پیسې اسې الوزول دي. اوس خو هغه د شب برات چرچرې نشته، خو د غم خاده کې دا بعضې مستانه هلکان دویم بره څه کارتوس په بره اولي او بره لمبې هم کوي او ډز هم کوي. دا هم هغه چرچرې ده، خو لږه ترقي کړې ده. نو دا اوسنو چرچرو والا د هم ځان خبر کړي چې دا کار د ګناه دی، دې نه ځان وساته. نو 15 شعبان دا د راتلونکي رمضان دپاره تیارې دی. دې کې زیاتی نور څه وغیره شته دی نه. د شریعت به دقه حکم دی چې د شپې عبادت وکړه، خپلو مړو ته دعا وکړه.
قبرستان ته تک پکې هم د پیغمبر علیه السلام نه ثابت دی. پیغمبر علیه السلام با جنت البقیع ته 15 شعبان پشپته دعا به کوله. نه که د چا مقبره په امني نو تاسو هم تلی شئ، اوسني حالات برابر نه دي د شپې مقبرې ته که ځئ او نقصان درته ورسېږي. د دې وجې نه د خپل ځای نه هم دعا کولی شي ورته، ثوابونه الله پاک وررسوي. د چا مقبره د امن ځای دی، پکې خطرني نو د شپې تلی شي. نو د دې مبارکو اوقاتو هغه برکتونه د شریعت مطابق الله دې هر چاته نصیب کی، او خلاف شرع کارونه، رسمونه، رواجونه وغیره د دې نه دې الله ټول مسلمانان بچ کی. سبحان ربک رب العزة عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد لله رب العالمین.